سلامونه مو منئ دوستانو، په دې هیله ومې چې ټول به روغ او جوړ وئ او یو ځل بیا د اډوب ایډشن د پښتو کورس دریمې برخې ته ښه راغلاست. دوستانو نن موږ په ویو مینو کې کار کوو. څه ډول ویو مینو کې کار کولی شو دوستانو؟ نو راځم لومړی ویو مینو ته. لومړی اپشن ملټي ټریک ویو. له دغه ځای څخه موږ کولی شو چې سیده ملټي ټریک ویو ته لاړ شو، یعنې د نه یې شارټ کټ کې دی. کولی شو له دغه ځای څخه موږ سیده ویو ملټي ټریک ویو ته لاړ شو. تاسو وکتل چې موږ یې سیده ملټي ټریک ویو ته ورسولو. او بیا ویو ته راځم ایډیټ ویو، موږ یې بېرته خپل ځای ته راوړو. دویم اپشن دلته سی ډي پروجیکټ ویو ته موږ کولی شو له دغه ځای څخه سیده سی ډي پروجیکټ ویو ته لاړ شو چې شارټ کټ کې صفر دی. نو کلیک کوو، موږ سیده سی ډي پروجیکټ ویو ته راځو. دلته بیا هم ایډیټ ویو ته راځو. دریم ویو ټیپس، دغه درې ټیبونه چې تاسو ته ښکاري ایډیټ ویو، ملټي ټریک ویو، سی ډي پروجیکټ ویو، دا موږ ته دی وښیي او که نه. یعنې ویو هغه په اډوب کې د تغییر رامنځته کول دي، نه په اواز کې. البته په اډوب دننه په پروګرام کې تغییر موږ ته راولي. اوس دا دې موږ ته نه ښایي، هغه درې ټیبونه دلته نشته دوستانو. اوس غواړو چې دا دې موږ ته وښایي. نو شو ویو ټیپس، دا درې. بله برخه دوستانو ویو فارم دی. اډوب دوه ډوله څپې لري، دوه ډوله ویو، یعنې د څپو ډولونه لري، د څپو شکلونه لري، چې یو سپیکټرل ویو دی او بل ویو فارم دی. نو ویو دغه فارم چې دی دا دوستانو ویو فارم دی، او بل دوستانو دا یې سپیکټرل فارم دی. دوستانو تاسو وکتل دا سپیکټرل فارم دی. دا کې مونږ کولی شو چې ایډیټ رامنځته کړو، خو دا یې سپیکټرل فارم دی. نو ویو فارم به ښه وي. او بل دوستانو ډسپلی فارمټ دی. څنګه کولی شو چې دوستانو د ډسپلی فارمټ دلته تاسو لومړی دا سلیکټ کوم تر څو تاسو ته یا بل فایل زه دلته راوړم تر څو هغه خانې تاسو ته ښې معلومې شي. نو څلوېښت سل دلته زه ریکارډینګ شروع کوم. دوستانو ډسپلی، البته د ډسپلی فارمټ لپاره موږ د اواز ثبتو تر څو وګورو چې څه ډول موږ کولی شي تغییر پکې رامنځته کړو. اوس دوستانو تاسو دلته د سیلونو ته ګورئ، دغه وړه سیلونه چې دي ډسپلی ویو فارمټ. دوستانو تاسو وکتل ډېرې پراخې شولې، دلته هم پراختیا رامنځته کېږي. دوستانو تاسو وکتل او یا بل فارمیټ ته اړوئ دوستانو. نو راشئ سمپل 30 APC تاسو وکتل بیا هم بدل شو. دوستانو د دې کولی شو د دې سمپل، البته یوازې فارمیټ بدل کړئ دغه ځای څخه، یا یې بل فارمیټ ورته ټاکئ. نو دا ټول فارمیټونه دي دوستانو. او زه بېرته راځم سمپل فارمیټ. دوستانو بل ورټیکل سکیل فارمیټ دی. دغه دوستانو دغه ځای چې وینئ دغه څنګه کولی شو په دې کې تغییر رامنځته کړو. دوستانو اوس تاسو ګورئ ورټیکل سمپل ویوز دي. تاسو دوستانو وکتل له صفر نه شروع 10,000 دي، 10,000 20,000 10,000 داسې ورو ورو اواز پورته کېږي. همداشان له صفر نه ښکته -10,000 -20,000 -10,000. دا دوستانو د ورټیکل سکیل فارمټ دی. غواړم نورمالایز دا حالت ته دې راشي، یا غواړم چې پرسنټیج حالت ته دې شي. نو ورټیکل سکیل فارمټ پرسنټیج حالت ته دوستانو تاسو وکتل 160 140 دا دوستانو د ورټیکل فارمټ یا دا فارمټ ته اړوم له صفر نه شروع. البته له تاسو ګورئ دوستانو البته دا بل فارمټ دی. چې دغه ته نو خپل حالت ته راځم سمپل، البته سمپل ویلیوز. بل دوستانو سټیټس بار دی چې دلته راغلی دی. دوستانو تاسو ګورئ دغه د اډوب ایډشن سټیټس بار دی. غواړو دا دې موږ ته نه ښایي. نو راځو ویو منو ته سټیټس بار شو ټیک مارک لرې کوو. نو شو سټیټس بار ورکېږي. اوس بیا غواړو چې سټیټس بار وښیي، نو سټیټس بار پیدا کېږي. بل دوستانو زه چې کله د کارسر ګرځوم په دغه صفحه کې، البته په دغه ورکینګ ایریا کې یا په دغه وینډو کې، نو دلته دوستانو موږ ته د اواز اندازه ولري دوستانو ښایي.
نو تاسو ګورئ دلته هغه لیولې ښایي. نو زه غواړم دا دې موږ ته نه ښایي. نو راځم ویو مینو ته، ویو مینو سټیټس بار کې ورته د ټانډر کرسر نه چرک مارک لرې کوم. نو دوستان اوس ګورئ کار نه کوي او بیا ورته وایم چې موږ ته دا وښایي. نو دا د سټیټس بار او دوستانو کولی شئ سټیټس بار کې نور ایډیټ هم وکوئ، فایل ساز ورته غواړئ نه غواړئ سمپل فارمټ دې موږ ورک شي. دوستانو دلته هغه سټیرو ریزولوشن او سمپل ریټ غواړو بیا دې موږ ته پیدا شي. نو دلته سمپل فارمټ ورکوو. دوستانو تاسو وکتل 14 سټیرو 0.000 دی. نو سټیټس بار کې نور کارونه هم ترسره کولی شئ. نو دا سټیټس بار دوستانو کیبورډ پری سپیس او همداشان فایل سایز پری سپیس دوستانو دغه دی پری سپیس دا پری سپیس دی. دوستانو غواړئ چې دا نه وښایي نو تاسو چیک مارک یوازې ترې لرې کړئ. نو ویو فارم البته ویو پراپرټیز دوستانو دا هم د ټیکس فیلډز دی چې دا باید جکسي ډسپلی ټایټل چې د اوریجنل آرټیسټ چې دی یعنې نیم ورته چې دی جنریشن یې چې شی دی کیورډز همداسې سورس دا ټول دوستانو دلته کولی شئ تکراري دی او نه دی تکراري یو ځل یې خپور شوی دی او سمپلر چې دی ایکسټنشن یې چې دی او دا همداشان کارت دی فایل انفارمیشن چې دی دا ټول د فایل انفارمیشن دی چې فایل نیم باغي دوه همداشان نور او فولډر دا هم د فایل ټایپ دی او همداشان د انکمپریسډ سایز چې دی دوستانو 2 MB فایل فارمټ MP3 پرو اټ رجسټر لمای دلته د ورکړی دی. سایز ان ډیسک دوستانو 1.99 MB 9 MB. نو دوستانو دا ټول تاسو کولی شئ. نو زموږ ویډیو تر دغه ځای پورې وه، تر بلې چې افیکټ مهمه مینو تر تاسو وړاندې کوو. نو موږ ته اجازه راکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.